بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زما ګران خوږه ملګرو دوستانو چرته چوي خاص آبادو صحیح ما سره سکرین کې به تاسو د وجنه کې ګوري یو دا انفال بل دا ایمان خو د ایمان کتا اوس تعارف کما یو خو زه بیسیکلی اسم تاسو ته پته وي چې بیسک زما هنګو دی خو هنګو موږ بچپن کې ورته وتلیو هنګونه مخکې علاقه دا اورګز ایجنسی چې کم فاټه کې راځي او صخدري ځای علاقه باندې مشهور او التا تعلیم ریشو انتهایی کما او بیا دغه ایمان تاسو نن ګورئ ما سره دا د اغزي اوسیدونکي دا او بیا داسې علاقې نوم چې ما په خپل په جرنالیزم کې پیل ځل دغه علاقې جنې په دغه اسلام آباد کې په کې ولیدله نو ایمان تعارف په خپلم د سره وکي بل دا انفال ماشاءالله دا هم آرټس طرف ته او خاص کر انډستریل آرټس چې کم دي نو نن موږ مقصد دوه دي یو خو تاسو ته چې کوم د ایجوکیشن په حواله سره آرټس حواله سره یو غدا بل دلته کې خاص کر چې رجحان کم طرف ته ځي نن سبا آی ټي اے آی لکه کې تاسو کا ګورئ چې چا پورا عبور پینې حاصل نو هغه کې نیگیټیو طرف ته خلک ډیر زیات لې شي لکه اوس مثال به اے آی واخلم چې موجوده دور کې اے آی باندې دوره خلک نه دی پوي خو د هغه نیگیټیوټیز کتا سو ګوري څومره پر استعماليږي په ویډیو کې په هغه کې نو دا ډېر خبره ده نو دا غوا اویرنس دي چې موږ نن کوشش کوو اول به کوشش کوم ایمان خپل تعارف وکا او ګران کوتونکو سره لګاو کا خپل انټروډوس کړه. السلام علیکم. د مانم ایمان اصغر دی. زه بیسیکلی اورګزی یم هنګونه یم اور دزی اسلام آباد کې این سی اے کې سبق وایم فاین آرټس ته زه کوم. قدر ته ایمان چې څنګه راغله څومره پورې مشکل تاسو ته فیملی طرف نو درته بندیزونه سو څنګه داسې ایجوکیشن طرف ته راغله بیا خاص کر آرټس طرف ته بیسیکلی مولا روغ فیملی کزنز ټول ډاکټران دي پوه شوې اور صرف زه یو یم چې آرټس طرف ته راغلی یم ما ته شروعات نه آرټس غلیدو خو مور پلار را باندې زبردستي اف ایس سی پورې پری میډیکل ویلو هغه نه پاس ورته مې ویلو بس زه نور نه شم دا ایم بی بی ایس نه شم ورکوی بیکاز زه ورکې کوی نه شم بغیر they supported me my father supported me a lot نو زه راغلم بیا دې ځي بل دا راته ووایه چې لکه تاسو سره اوس دلته چې ته راغلې نو څه پهله فیلینګ څه اوس تاسو چې دي کې به تاسو مخکې لاړ شئ څه زده کړې څه مخکې مستقبل څه سوچ مې دی کې زه سره راغلم نو I feel like awareness نشته هغه طرف ته but when you come you realize there are a lot of opportunities. تاسو خپل کې میکس ډسکشن هم کولای شئ نو پرابلم یو بل I feel like the appropriate answer بدای چې هغه طرف ته ډیر awareness نشته مطلب from early age تاسو چې medicine کوئ تاسو ته ډاکټر بشئ engineering کوئ نو انجینیر بشئ آرټس هغه ټایم سپورټ کیږي نه هلته دلته راتلو نه پس تاسو ریئلایز کړئ چې څومره ډېر ډفرنٹ مطلب professions ته تاسو تللی شئ نو we have a lot of teachers څوک چې sculptures جوړوي ceramics دي نو د دې داسې مطلب نالج موږ ته مخکې نه و قد کې دا وخان فاله چې آرټس کې موږ صرف چې آرټس نو واورو یا خو ډراما کلچر زموږ په ځان کې راشي یا زموږ د کوم پینټینګ سکول دا دي بیسیک سيزونه څه دي آرټس کې مخکې تلو د پاره آرټس ډېر واست فیلډ دی I feel like خلک ریئلایز کوي نه خو تاسو ډیلی لایف کې تاسو چې څومره خپل سراؤنډینګز ګورئ آرکیټیکچر بلډینګز دیټس آرټس آرکیټیکچر آرټس کې راځي د کلوتھس یو ویئر ټیکسټایل کې راځي پرنٹس ٹیبل کلاتھس فرنیچر everything interior arts no arts is very vast and secondly صرف painting or drawing نہیں ceramics sculptures clay work print making there's a lot to arts no so मतलब explore کی نو غي realize کی چې دې کې څومره ډېر fields دي څومره ډېر branches دي د arts تاسو وایئ چې تا ته د غلجو پته وه د هنګو پته وه او دومره سخت دریځې علاقو ته چېرته تا نوم اورېدلی چې هغې کسان ما ته د هنګو پته وه خو نه ما ته د دې د کلي نه وه پته هلته حالاتو پته وه چې هغسې نه ایجوکیشن ته راتلل بیا خاص کر فیمیل څومره پورې غټه خبره ده حالات وی هغه حالات ولا درته خبره وه چې څومره حالات خراب دي او ښځو د پر ایجوکیشن شته نه ما ته دومره پته ده چې هلته حالات ډېر ښه نه دي او ایجوکیشن همداسې نه تاسو وایي ایمان لکه دا ته ووایه چې همدغه شانتې ایجوکیشن ته چې خلک راشي میل فیمیل لکه فیمیل ډېر کم دي فیمیل باره کې ووایه چې تا غلجو نه به څومره فیمیل
ایجوکیټډ وي څومره فیمیل به هغه مخکې راغلی وي. هغه زینا خودوره خاص فیمیلز د زینشت مو ولده زکینګ فاټر سیټونه ډیر کام دي دو ته پکاري چې فاټر نه لګ زیات کسان راوړي اور خزو ولا کوم د بیسیک ایجوکیشن ازي کې سارا چوک انټرټین کوي نه ناران ټول بار ستي اور خزو بالکل کور کې باندې ستري دی بار نه پریګري انټل ان انلیس هغه غزنه هغه شهر پرې نه دی علي اوس خو ما وردلی غزي کې شاید لګ سکول وغیرہ جوړیدل شروع شوي دي ترقی کیږي لاره ته په الته خپل الته کې سکول س ایم ان شاء الله ما ولا ایم دې د سینا ګریجویټ شم نو زبغزي سنه څه کوم غلجو کې زبردست. تاسو وایي چې خپل علاقې کې څه کول غواړي مخکې زما what should I say? Do you have any plans and goals? Yes, I have a lot of plans. زما actually textile major ما ذکر کړی دی چې I want زموږ سمره South Asian craft دی heritage دی زموږ چې کوم traditional wear دی هغه ز promote کوم لکه westernized dresses نه مطلب لکه خپل creative چې زموږ کوم prints دي زموږ کوم embroidery دا cultural wear چې سمره دین دا promotion لپاره inshallah I want to work on that. ډیر من انفال ایمان Thank you so much. دا مقصد دا ګراوند کوتون کو تاسو دا ما سره ګوري چې د ایجوکیشن حواله سره بیا خاص کډونګه خبره کو چې موږ په علاقو کې امن نشتا زموږ په علاقو کې ذکر نشتا زموږ علاقو کې ترقی نه کیږي نو دا به څنګه کیږي چې څو پورې زموږ ځوانان ټول ځوانان دې طرف ته راوتی نیوي ذکر نه وکړي او دغه ذکر بیا په خپل علاقو کې په خپل کې کړی نیوي نو څنګه برازي دغه یو سوال او دغه نن ما مقصد هم داو چې ما سره اورمبیزل د سې علاقې لکه د ایمان غلجو د ورغزي جنسه ملاو شو نو ما خوښ نور زیات شو چې پروګرام په وکما او د دې مقصد دا دی چې دغه شانتي زموږ نورې چې څومره فیمیل دي میل دي خاص کر ایجوکیشن طرف ته هر یو سکل طرف ته راشي ډیر مننه خوشاله آباد اوسئ.